نظم عنوان دی بابا صبر او جنگ. د جمعې ورځ وه چې زموږ د ګاونډیانو جنگ شو. د جمعې ورځ وه چې زموږ د ګاونډیانو جنگ شو. د جومات مخې ته د دوو مسلمانانو جنگ شو. داسې کنځل و تا به وې د شیطانانو جنگ شو. د ښځو چغې شوې چې راشئ انسانانو جنگ شو. د ښځو چغې شوې چې راشئ انسانانو جنگ شو. نو زه د جومات په دروازه کې خپنیولی شوم چې د جومات نه را بهر شوم نو غلی شوم چغې خطې چې د تور سرو سانیولی شوم زه به په خپل چم کې په ښه سړي بللی شوم. چغې خطې چې د تور سرو سانیولی شوم. څوک د تور سرو د سرتور سر تماشې ته ولاړ. څوک د تور سرو د سرتور سر تماشې ته ولاړ. زه په یو فکر کې ډوب شوی وم دې ته ولاړ. زما بابا یې خلاصون کو خلک کیسې ته ولاړ. څوک جرګمارو په دې تمه و جرګې ته ولاړ چې جنګ ختم شي نو بیا به جرګه کوو ځان له پکې وانه کوو. څوک جرګمارو په دې تمه و جرګې ته ولاړ. الیاس صاحب بیا مې بابا د لاسه ونیوم ویې راځه بچیا یو نصیحت درته کوم عجیبه بچیا. د داسې جنګ د مدام الله ساته بچی په داسې جنګ کې مدام صبر یادوه بچی. دا اوس هغه صبر دی. په داسې جنګ کې مدام صبر یادوه بچی. زما بچی دا خبره زما یاد ساته. خبره نه دا ملغلره ښه سنباله ساته. او شعر دی بابا چې که داسې جنګ وي نو دا جنګ بچی د سپو کار دی. که داسې جنګ وي نو دا جنګ بچی د سپو کار دی. کنځل کول او سپکې سپورې بې پښتو کار دی. داسې جنګونه د بې سره لیونو کار دی. خپلو کې جنګ کول دا ډیر د نه سړو کار دی. خپلو کې جنګ کول دا ډیر د نه سړو کار دی. نو داسې جنګونو بلا زړونه وران کړل. داسې جنګونو بلها زړونه وران کړل. داسې جنګونو ډیر کورونه وران کړل. جنګ خو ښایسته ښایسته ښارونه وران کړل. جنګ او جګړو وطنونه وران کړل. داسې جنګونو نه فنا غواړئ که د خپل لوی الله رضا غواړئ که لویه ورځ په دې دنیا غواړئ نو صبر کوئ صبر بیا بیا غواړئ. صبر کوئ صبر بیا بیا غواړئ. بابا تا ته د ډالۍ چې صبر زمونږ د پاک نبی سنت دی. صبر زمونږ د پاک نبی سنت دی. صبر ډیر لوی پیغمبري سنت دی. صبر قسم دی حقیقي سنت دی. صبر ښه کلک پوخ ایمانی سنت دی. په دې دنیا کې هغه کار مه کوئ چې په کم کار درنه الله خفه شي. هغه کوئ چې په الله رضا وي. پروا یې مه کړه که دنیا خفه شي. صبر په صبر کېږي دی له ایمان پکار دی. صبر په صبر کېږي دی له ایمان پکار دی. دی له صدیق او عمر علي عثمان پکار دی. چا چې هم صبر کړی ورته یې ولیان ویلي. بچی دا زه نه وایم د خدای قرآن ویلي. خوږ پیغمبر ویلي. د رب جانان ویلي. صبر کوونکو ته یې ټول جنتیان ویلي. دا اوس صبر و ښه بابا په دې جنګ کې اوس صبر کول. اوس جنګ څه ته وایي بچی ځان اوس لږ د جنګ هم په معنا پوهه که چې جنګ او صبر څه دی ځان په دې قصه پوهه که. مدام به صبر نه کړې دې باندې خپل زړه پوهه که. زه به تا پوهه کړم نور خلک بیا ته پوهه که. او زه به تا پوهه کړم نور خلک بیا ته پوهه که. کله ظالم چې سم د ظلم کله ظالم چې سم د ظلم انتها شروع کی. الیاس صاحبو کله ظالم چې سم د ظلم انتها شروع کی. کله مظلوم چې په سلګو سلګو جړه شروع کی چې دا د ځمکې خدایان خپل رضا شروع کی چې بې ګناه ویني تویږي ناروا شروع کی چې مو تور سرې سرتوریږي نو بیا جنګ پرز دی. چې مو تور سرې سرتوریږي نو بیا جنگ پرز دی. چې میندې خویندې مو بوریږي نو بیا جنگ پرز دی. چې یتیمان کله ډیریږي نو بیا جنگ پرز دی. او اوښکې د کونډو چې تویږي نو بیا جنگ پرز دی. کله اغیار چې پتا ور وروي ور پې بل کا. کله اغیار چې پتا ور وروي ور پې بل کا. چې سرې ګولۍ د خدای په کور وروي ور پې بل کا. او شعر دی بابا چې دلته اوس جنگ کې زندگی د بچی یاد وساته. دلته اوس جنگ کې زندگی د بچی یاد وساته. بیا ګوره صبر بې ننګي د بچی یاد وساته. او دا کړی دی بیا الیاس خلیل او بابا ته ډیر په پښتنه مینه چې صبر ته بیا ثواب ویل ګناه د ځان زمری کا. صبر ته بیا
ثواب ویل ګناه ده ځان زمری کا. بیا ګورې غلي کېناستل ګناه ده ځان زمری کا. بیا تشې اوښکې تویول ګناه ده ځان زمری کا. پورته اسمان ته بیا کتل ګناه ده ځان زمری کا. بیا د دې جنګ پټېدل ګناه ده ځان زمری کا. او د خدای په تمه ځان وجل ګناه ده ځان زمری کا. دشمن ته سترګې ټیټول ګناه ده ځان زمری کا. او بیا په مړ بچي پسې جړل ګناه ده ځان زمری کا. د جانان غیږ ګناه سنګل ګناه ده ځان زمری کا. بیا تورې سترګې یادول ګناه ده ځان زمری کا. زړه کې بیا دا کرل ریبل ګناه ده ځان زمری کا. او د داسې جنګ تښتېدل ګناه ده ځان زمری کا. واوره بچیه دلته جنګ پکار دی ننګ پکار دی. واوره بچیا دلته جنگ پکار دی ننګ پکار دی. د اباسین غوندې غورځنګ پکار دی ننګ پکار دی. وجود په سرو وینو کې ړنګ پکار دی ننګ پکار دی. د ابدالي د تورې شړنګ پکار دی ننګ پکار دی. دلته اوس جنگ د پښتنو کار دی چې رستو نشي. دلته اوس جنگ د پښتنو کار دی چې رستو نشي. دا جنگ جګړه د پښتو کار دی چې رستو نشي. جنگ د خود سره لیونو کار دی چې رستو نشي. هلته بې سره و که نه دلته اوس دی جنگ د خود سره لیونو کار دی چې رستو نشي. او جنگ د نرانو شاه زلمو کار دی چې رستو نشي. جنگ مې په بدر کې جانان کړی و جنگ هغه و جنگ مې په بدر کې جانان کړی و هغه جنګ و. جنګ په خود کې مسلمان کړی و هغه جنګ و. جنګ هم صدیق او هم ور کړی و هغه جنګ و. جنګ هم علي او هم عثمان کړی و هغه جنګ و. تر هغې جنګ وکړه چې جنګ وګټې سر دې بایلي. الیاس صاحب و تر هغې جنګ وکړه چې جنګ وګټې سر دې بایلي. د کونډې خور د لاسو رنګ وګټې سر دې بایلي. چې د جانان د بنګړو شړنګ وګټې سر دې بایلي. خیر که سر وبایلي خو چې ننګ وګټې سر دې بایلي. او بچیه دې جنګ کې ثواب دی ګورې ځان خبر که. مینوش صاحب بچیا دې جنګ کې ثواب دی ګورې ځان خبر که. مخ اړول ترې لوی عذاب دی ګورې ځان خبر که. دا جنګ ازغو مینځ کې ګلاب دی ګورې ځان خبر که. جهاد د خدای په پاک کتاب دی ګورې ځان خبر که. په داسې جنګ کې شهادت غواړه د لوی الله نه. په داسې جنګ کې شهادت غواړه د لوی الله نه. تل په سجدو کې دا عزت غواړه د لوی الله نه. لوړه شمله د شرافت غواړه د لوی الله نه. او مرګ د ایمان غواړه جنت غواړه د لوی الله نه. او مقطع د ټپیزي چې اکبره دا دنیا پانی ده. دغه 2 ورځې زندگی ده. زندگی ټوله ارمانی ده. مینه خوره که مینه مینه شمعینه مینه خوره که مینه مینه شمعینه. ډېره مننه بابا.